Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui 30 phrases avec les verbes du premier groupe en présent. سلامونه نیکی ملګرو خراله چې روغ او جوړ صحت په جامو کې پټیاس یو ځل بیا هم زستاسو په خدمت کې ما په دې ویډیو کې به د فرانسوي ژبې 10 جملې زده کوو چې د فرانسوي ژبې د لومړۍ ډلې فعلونه په اوسني وخت کې ورباندې کارول شوي دي لکه څنګه چې موږ تیر ویډیو خبره کړې چې په هغه کې موږ 10 دانې جملې لرلې چې هغه په تیر وختونو کې وي یعنی په تیر وخت کې موږ کارولې وي او په دې ویډیو کې به ان شاء الله د اوسني وخت لپاره دغه جملې زده کوو کچې دغه ویډیو تاسو نه ویل کولای شئ دا ویډیو وګورئ دغه نو وروسته د اوسني وخت وګورئ او په بل ویډیو کې به ان شاء الله موږ د راتلونکي وخت لپاره جملې جوړو چې هغه به هم په مختلفو فعلونو باندې وي هغه به زده کوو ان شاء الله نو دا ویډیو تر پای وګورئ زه تاسو ته په خیر کې یو څه ویل لرم راځئ چې زه دوام ورکړو دلته 10 جملې چې په اوسني زمان یا اوسني وخت کې دي او د فرانسوي ژبې د لومړۍ ډلې فعلونه پکې کارول شوي دي دا جملې ساده او د ورځني کارونو لپاره مناسبې دي راځئ چې دا جملې په ګډه زده کړو لومړی جمله ده Je parle avec mon ami Je parle avec mon ami parle چې د parler له فعل څخه دی یعنی خبرو کولو له فعل څخه زه له خپل ملګري سره خبرې کوم دوهم چې ده Tu chantes très bien. Tu chantes très bien. Tu chantes très bien. Chante د شانتې له فعل څخه دی یعنی د سندرو له ویلو له فعل څخه دی ته ډیره ښې سندرې وایې ته ډیرې ښې سندرې وایې نو زه نه پوهېږم چې ته رښتیا ښې سندرې وایې که نه درېیمه جمله دی Il regarde la télévision. Il regarde la télévision. Il regarde la télévision. Regarde چې د regarder له فعل څخه دی یعنی د لیدلو له فعل څخه دی هغه تلویزیون ګوري بله جمله ده Elle aime les fleurs. Elle aime les fleurs. Elle aime les fleurs. ام چې ده د ایمیل فعل څخه ده ال یعنی هغه مېرمنې ته منسوب کیږي چې هغه ګلان خوښوي هغه ګلان خوښوي یعنی هغه ګلان خوښیږي خو هغه اوسني وخت کې دی موږ به وایو چې هغه ګلان خوښوي بل چې ده Nous jouons au football. Nous jouons au football. Jouons چې ده د jouer له فعل څخه دی یعنی د لوبې کولو له فعل څخه چې نو د موږ لپاره کارول شوی دی موږ فوټبال لوبوو یعنی موږ د فوټبال لوبه کوو بله جمله ده Vous travaillez dans un bureau. Vous travaillez dans un bureau. travailler چې د کار کولو فعل څخه دی چې ستاسو لپاره کار شوی دی Vous travaillez dans un bureau. تاسو په یو دفتر کې کار کوئ Ils écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique. Écoute چې دی د هغوی لپاره لیکل شوی دی او تلفظ کیږي ټول نه البته یوازې écoute تلفظ کیږي د écouter له فعل څخه دی یعنې د اورېدلو له فعل څخه دی هغوی موسیقي اوري بل چې دی Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. prépare چې د préparer له فعل څخه دی یعنې د تیارولو د آماده کولو له فعل څخه دی زه ډوډۍ تیاروم البته دغه ډوډۍ چې دیني ورته وایي دا د ماښام ډوډۍ ته ویلی کېږي چې د ماښام ډوډۍ توګه اماده کوي بل چې دی Tu danses souvent. Tu danses souvent. Tu danses souvent. دانس چې د دانسې له فعل څخه دی د نڅا کولو له فعل څخه او tu ستا لپاره souvent چې دی ډېری وخت ته ډېری وخت نڅا کوې زه نه پوهېږم بل چې دی Il visite ses amis. Il visite ses amis. Visite چې دی د ویزیټې له فعل څخه دی یعنې د لیدنې د یو ځای نه د یو چا نه د لیدنو لپاره فعل دی هغه خپل ملګري لیدنې ته ځي یعنې هغه خپل ملګري څخه لیدنه کوي هغه ته ورځي د هغه نه لیدنه کوي بل چې دی Nous aimons lire des livres. Nous aimons lire des livres. Nous aimons lire des livres. ایمون چې دی بیا هم د ایمې یعنې د خوښولو له فعل څخه دی نو دلته وایي موږ د کتابونو لوستل خوښوو او ته څنګه رښتیا دا خبره راته ولیکه وي او که نو ته د کتابونو لوستل خوښوې او که نه خوښوې دا زما لپاره مهمه ده
Vous arrivez toujours à l'heure. Vous arrivez toujours à l'heure. Vous arrivez toujours à l'heure. arrivې چې دی د راتللو له فعل څخه دی. وو ستاسو لپاره کار شوی دی. toujours یعنی تل، همیشه، هر وخت، alors په خپل وخت باندې. تاسو تل په خپل وخت یعنی په خپل تاسو تل په وخت راځئ یعنی تاسو تل په خپل وخت راځئ. بل چې دی elle joue dans la jardin. Elle joue dans la jardin. Elle joue dans la jardin. joue چې دی بیا هم د لوبو کولو فعل څخه دی چې د دریم شخص د پلوریال لپاره دی، د هغوی لپاره چې جمع دي، هغوی میرمنې دي، هغوی په باغ کې لوبې کوي. بل چې دی je commence un nouveau projet. Je commence un nouveau projet. Je commence un nouveau projet. commence چې د commencer له فعل څخه دی، د پیل کولو له فعل څخه دی، او un nouveau projet یعنی یوه نوې پروژه. زه یوه نوې پروژه پیلوم. Tu travailles à l'école. Tu travailles à l'école. travail چې دی بیا هم د travailler له فعل څخه دی یعنی د کار کولو له فعل څخه. tu یعنی ته، à l'école په ښوونځي کې، ته په ښوونځي کې کار کوي. Elle étudie chaque jour. Elle étudie chaque jour. Elle étudie chaque jour. étudie چې دی د étudier له فعل څخه دی یعنی د درس ویلو یا د مطالعې یعنی د زده کړې لپاره کارول کیږي. هره ورځ هغه هره ورځ درس وایي. Elle ferme la porte. Elle ferme la porte. Elle ferme la porte. ferme چې دی د fermer یعنی د بندولو له فعل څخه دی، fermer له فعل څخه دی او د هغې لپاره کار شوی. هغې دروازه بندوي یعنی هغه میرمن دروازه بندوي. Nous parlons de notre avenir. Nous parlons de notre avenir. Nous parlons de notre avenir. parlons چې دی هم د خبرو کولو له فعل څخه د parler له فعل څخه دی. nous زموږ لپاره کار شوی دی. de notre avenir زموږ د راتلونکي لپاره، موږ د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوو. بل دی vous achetez des fruits. Vous achetez des fruits. Vous achetez des fruits. acheter چې دی د acheter له فعل څخه دی، د اخیستلو له فعل څخه، یو شی چې اخلي د پیرلو له فعل څخه. vous ستاسو لپاره دی د fruits. د fruits چې دی میوې ته ویل کیږي، تاسو میوه اخلئ. بل چې دی elle regarde un film. Elle regarde un film. Elle regarde un film. regarde چې د regarder له فعل څخه دی، دلته بیا هم د اخري درې توري نه تلفظ کیږي، نو د هغوی د جمع لپاره دی چې هغوی نارینه‌و لپاره دی. هغوی فلم ګوري. Je dessine un arbre. Je dessine un arbre. Je dessine un arbre. dessine چې دی د رسامي کولو له فعل څخه دی، نو je زما لپاره زه یوه ونه، arbre چې دی ونې ته ویل کیږي، زه یوه ونه رسموم. بل tu invites tes amis. Tu invites tes amis. Tu invites tes amis. invite چې دی د inviter له فعل څخه دی، د رابللو دی یعنی یو چا ته بلنه ورکولو له فعل څخه دی. او tes amis ته خپل ملګري رابلې، ته دې خپل ملګري رابلې. Il marche dans la rue. Il marche dans la rue. Il marche dans la rue. marche چې دی د marcher له فعل څخه دی، د ګرځېدلو له فعل څخه. dans la rue په سړک کې، هغه په سړک کې ګرځي. بل چې دی elle prépare un gâteau. Elle prépare un gâteau. Elle prépare un gâteau. prépare چې بیا هم د préparer له فعل څخه دی یعنی هغه میرمن یوه کیک تیاروي یا جوړوي، آماده کوي. هغه یو کیک جوړوي. بله جمله ده nous visitons un musée. Nous visitons un musée. Nous visitons un musée. visitons چې دی بیا هم هغه د لیدنې له فعل څخه دی، یو ځای چې لیدنه کوي. مونږه د یوې موزیم څخه لیدنه کوو، مونږ له یو موزیم څخه لیدنه کوو. Vous étudiez ensemble. Vous étudiez ensemble.
vous étudiez ensemble étudier چې بیا هم د درس ویلو فعل څخه دی ensemble یو ځای تاسو یو ځای درس وایي بله جمله ده ils achètent des vêtements ils achètent des vêtements ils achètent des vêtements هغوی جامې اخلي achète چې د اشتې له فعل څخه دی د vêtements جامو ته ویلی کیږي هغوی جامې اخلي بله جمله ده je travaille dur pour réussir je travaille dur pour réussir je travaille dur pour réussir travail چې دی بیا هم د کار کولو فعل څخه دی dur سخت ته ویلی کیږي pour لپاره réussir د بریالیتوب زه د بریا لپاره سخت کار کوم لکه ته چې لګیا یې دا اوس زه پوهېږم ته ګټونکی اها دلته به اوس څنګه چل کوو دغه دوه جملې په اخر کې ما دې لپاره راوړي دي چې زه وګورم د ویډیو تر څو ملګري تر اخره پورې ګوري که چیرې د ویډیو تر اخره لیدلي اوسېږي او د دغو دواړو جملو معنا به ما ته ولیکې لاندې چې معنا یې څه دی که پرې نه وي پوه شوی بېرته ویډیو کې وګوره دغه فعلونه ما هلته کار کړي دي یو ځلي نو دلته دا فعلونه په مختلفو جملو کې لیکلي دي که چیرې دغه جملې څوک ونه لیکي په کومنټ کې نو زه خو ګورم ما ته ښکاري چې څومره ملګري ویډیو ګوري څومره ملګري لایک کوي او څومره ملګري کومنټ لیکي که چیرې په کافي اندازه ملګرو دغه ویډیو ولیدله او هغوی کومنټونه ونه کړل زه بله ویډیو نه جوړوم بیا ونه وایي نو چې نه دي ویلي ځکه چې دا ستاسو لپاره تر ټولو مهمه ده چې تمرین وکړئ تمرین وکړئ بیا هم تمرین وکړئ وی لیکئ هر ځای کې چې وي ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو دا ویډیو تر پایه ولیدله نو زه تاسو ته یو څه ویل لرم هغه دا چې که چیرې تاسو په اروپایي هر هیواد کې اوسیږئ نو اوس موږ یو کمپاین پیل کړی دی هغه هم د کتابونو کمپاین دی زه نه پوهېږم چې څومره ملګري به تر پایه راسره پاتې شوي اوسېږي نو په دې لپاره مې ځکه دا خبره په اخر کې یادونه وکړله چې زه وګورم کوم ملګري اخر ته پاتې کېږي کوم ملګري حوصله لري هغوی به د کتاب سره علاقه هم لري هغوی به د زده کړې لپاره هغوی به د پرمختګ لپاره علاقه هم لري نو که چیرې تاسو ته هر ډول کتابونه په کار وي موږ ستاسو په خدمت کې یو که کوم ملګري پاریس کې اوسېږي که کوم ملګري د پاریس نه د باندې او په نورو هېوادونو کې اوسېږي بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې موږ تاسو ته فزیکي کتابونه لیږو ته تاسو در رسوو او که چیرې تاسو د فرانسوي ژبې زده کړې لپاره هم کوم کتاب په کار وي زه دوه ډوله کتابونه موږ سره شته دي چې موږ کولی شو تر تاسو در ورسوو نو که چیرې ته غواړې چې کتابونه ترلاسه کړې نو زما وټساپ سره اړیکه ونیسئ یا زما انسټاګرام ته میسج وکړئ نو انشاءالله موږ به حتما ستاسو په خدمت کې تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان